د ایمان رڼا. د ایمان رڼا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. صدق الله العلي العظيم. دی امید رادیو محترمو او قدرمنو اوریدونکو، الله تعالی دی وکړي چې تاسو دغه ورځې تېرې سوي دي دا په خیر او په صحت او په عافیت باندې تېرې سوي وي، او الله تعالی جل جلاله دې زموږ ستاسو د مابقیه روزې په خیر په صحت او په عافیت باندې کې. محترمو قدرمندو، الله تعالی جل جلاله قرآن عظیم الشان کې د دعا په باره کې مسلمانانو ته ترغیب ورکوي. نو علماء کرامو دغه آیات د 8مې ورځې د روزې مطابق ذکر کړی دی چې الحمدلله نن ورځ زموږ ستاسو 8مه روزه ده. الله تعالی جل جلاله دې خپل دربار کې قبول کړي. نو د دې ورځې متعلق چې کوم آیاتونه یا کوم احادیث یا کومې دعاګانې یا کوم واقعات تاریخي یا کوم کیفیات روحي او یا کوم تفسیر راغلی دي، دا تاسو ته ذکر کوم. تاسو دعا وکړئ چې الله تعالی جل جلاله د خپل رضا لپاره سبب وګرځوي او الله تعالی مو تاسو ته جنت باندې نصیب کړي. محترمو مسلمانانو اوریدونکو، دغه آیات چې الہ العالمین قرآن عظیم الشان سورة الغافر 8 نمبر آیات کې ذکر کړی ده چې وقال ربکم ادعوني استجب لكم. الله فرمایي تاسو ماته دعاګانې وکړئ، زه به ستاسو دعاګانې قبول کړم. نو دا آیات په دې مناسبت باندې علماء کرامو د رمضان مبارک په میاشت کې بیا خصوصا په 8مه ورځ کې ذکر کړی ده چې الله تعالی جل جلاله بل آیات کې فرمایي اذا سألك عبادي عني فإني قریب. کله چې لتانه سوال وکړي زما بندگان زما متعلق، لکه یو کوچی ول اعرابي ول رسولات راغی چې الله تعالی نږدې ده په نناجیه چې موږ ورسره مناجات وکړو، او کله تعالی لرې ده په ننادیه چې موږ ورته غټ غټ اوازونه وکړو. نو دغه آیات الہ العالمین د رمضان مبارک چې کوم د روزې بیان کوي، دا د روزې په مابین کې همدا آیات ذکر کړی. علماء کرام مفسرینو دا نکته لیکلې ده چې رمضان مبارک میاشت دعاګانو ده. نو د نن ورځې بحث به زما اکثره په دعاګانو باندې وي، ځکه رمضان مبارک کې باید موږ تاسو دعاګانې وکړو. کېدای شي و دعا په وخت افطار کې موږ تاسو وکړو، د روزه مات کې وکړو، زموږ تاسو هغه دعا قبول شي، زموږ تاسو ټول تقدیر ورسره بدل شي. مخکې به ګمراهیو چې دعا وکړو الله تعالی هم هدایت ته راولي، مخکې به مسکینان یو چې دعا وکړو الله تعالی به رزق روزي راته د حلالو راکړي، سرمایه‌دار به هم جوړ کړي. مخکې به په غمونو کې یو که روزه مات په ټیم کې دعا وکړو چې په دې ټیم کې دعا قبلېږي، نو الہ العالمین به غمونه رانه لرې کړي، خوشحالي به راته راولي. موږ تاسو ډیر حاجتونه لرو، دا حاجتونه پوره کوونکی څوک دی؟ یو الله ده. دغه الله تعالی جل جلاله به زموږ تاسو حاجات را پوره کړي. الله تعالی به هغه څه راکړي چې موږ تاسو یې غواړو. نو ځکه علماء کرامو د دغه ورځې متعلق د دعاګانو بحث ډیر کړی. نو الله فرمایي کله چې بندگان زما متعلق سوال وکړي فإني قریب، زه نږدې یم، اجیب دعوة داع اذا دعاني. قبلومه دعا د دعا کوونکي کله چې ماته دعا وکړي. سبحان الله، چې الله ته دعا کوو نو الله تعالی زموږ ستاسو هغه دعا قبلوي. الله څومره رحیم ذات. که یو بنده دا وایي چې یا الله، روایت کې راځي الله تعالی لس کرته دا آواز کوي چې بنده ستا څه حاجت ته چې حاجت یې در پوره کړم. نو الله تعالی جل جلاله زموږ ستاسو دعاګانې اوري، دعاګانې هم قبلوي. په کار دا دی چې موږ تاسو په دې مبارکه میاشت کې الله تعالی جل جلاله ته ډېرې دعاګانې وکړو، تر څو پورې چې الله تعالی موږ تاسو ته مغفرت وکړي.
لکه الله فرمایي وقال ربکم ادعوني استجب لكم. تاسو ماته دعاګانې وکړئ، ستاسو دعاګانې به زه قبول کړم. الله دعا قبلوي چې موږ تاسو الله تعالی جل جلاله ته دعاګانې وکړو. او حدیث مبارکه کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ثلاثه لا ترد دعوتهم. درې کسان دي چې الله تعالی دی غوي دعاګانې نه ردوي، یعنی دعاګانې قبلوي. تاسو متوجه سي کوم کسان دي؟ الصائم حتى يفطر، هغه روزناک په وخت کې چې روزه ماتوي. او څوک وایي الصائم روزناک دعا قبلوي حتى يفطر، تر څو پورې چې روزه ماته کړي. دعا وکړئ چې الله تعالی زموږ ستاسو دنیا او آخرت ټول په خیر باندې کړي، او الله تعالی ټول مشکلات ختم کړي او ټول شرعي حاجتونه را پوره کړي، ځکه ټول روزه ده الله دعا قبلوي. دوهم والامام العادل، هغه امام چې هغه عدل کوي. نو امام چې کله عدل وکړي الله تعالی جل جلاله دی عادل امام هغه دعا قبلوي. دریم ودعوت المظلوم، دعا دی مظلوم. یو سړی مظلوم وي له خولې نه یې دعا ووتله یا یې ښېرا ووتله، په دې پوه سئ چې د الله تعالی جل جلاله قبلوي. او دغه دعاګانې باید موږ تاسو څنګه دعاګانې وکړو. په حدیث کې راځي رسول الله صلی الله فرمایلی دي ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. الله ته به دعاګانې کوئ خو چې ستاسو یقین په دې باندې وي چې الله تعالی زموږ دعاګانې راته قبلوي. چې ستا یقین راغی چې الله مې دعا قبلوي، نو الله تعالی جل جلاله به دغسې در سره وکړي. ځکه یو حدیث کې راځي چې حدیث قدسي ده، رسول الله فرمایلی دي الله داسې فرمایي انا عند ظن عبدي، زه په ګمان د بنده سره یم، چې بنده په ما باندې څنګه ګمان کوي الله فرمایي زه هغسې ورسره کوم. نو په الله تعالی به نیک ګمان ساتو، الله تعالی به زموږ ستاسو ګمان مطابق هغه څه راکړي چې موږ تاسو یې ترېنه غواړو. او دعاګانې باید کومې دعاګانې وکړو او په څه وخت کې وکړو. محترمو اوریدونکو، دغه اتمه ورځ رمضان مبارک دا لویه فرصت ته لپاره دی دعاګانو. نو دعا چې کوو په وخت افطار د روزه مات کې به دعاوې کوو، خو په دعا کې ځانونه ستړي کړي. له الله نه خیر د دنیا او آخرت وغواړئ. له الله تعالی نه دا وغواړئ چې دا امت متحد شي، دا امت د کافرانو له تسلط او له ظلم نه خلاص. د خپل وطن باره کې دعاګانې وکړي، د خپل عمراو په باره کې دعاګانې وکړي، موږ ته دعاګانې وکړي. دریم دعا په سجودي، په سجده کې دعا کول. دې کوم دعاګانې ډېرې قبلېږي. دا اوس رمضان مبارک خصوصا دغه مبارکه ورځ کې الله تعالی ته په سجده باندې فریضئ، یو 2 رکعاته نفل وکړئ، په سنتو کې هم کولی شئ. خیر د دنیا او د آخرت له الله نه وغواړئ. دریم دعا چې قبلېږي په جوف اللیل، د شپې په مابین کې د سحر طرف ته اله العالمین دا سلسله آخر کې دریمه حصہ د شپې چې دا اخرنۍ حصہ ده الله راکته کېږي اول اسمان ته. او الله فرمایي ای بندگانو تاسو څه غواړئ زه یې درته درکم. تاسو کوم مشکل لرئ هغه مشکل هم زه درته اسانه کړم. آیا څوک له ما نه مغفرت غواړي زه معافي درته وکړم. او بل دعا چې قبلېږي په مابین د اذان او د اقامت کې. اذان وسول اقامت لا نه ویل سوی. دې ټیمونو کې اله العالمین ته ډېرې دعاګانې کوي. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه چې به کله روزه ماتوله نو داسې دعا به کوله اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني. یا الله تو معاف کوونکی ذات او تو معافي خوښوې الله، تو موږ ته معافي وکړه. سفیان ثوری فرمایل انما یراد من الصيام الدعاء، وایي اصلي مقصد خو له روزې نه دعا ده، ځکه په دعا سره د انسان زړونه راژوندي کېږي لپاره د حضور د الله تعالی چې ته به وایې چې الله تعالی ما ویني. او که داسې وي چې داسې دعا وکړي لکه ته چې الله ته ګورې، دې ته مقام د مکاشفې ویل کېږي. مکاشفه یعنی الله تعالی ته کتل، یا الله ما ویني. او دعا کې به کوم آداب کوي. محترمو اوریدونکو، کله چې تاسو الله تعالی ته دعاګانې کوئ اول به اخلاص پکې زیاتي لله وحده، چې دغه الله زما خالق ده، دغه الله زما رازق ده، دا یو الله لرم بل څوک نه لرم. نو بیا دغه دعا الله تعالی قبلوي. او دوهم دا ده چې تاسو به یقین ساتئ چې الله به زموږ دا دعا قبول کړي.
کوم یقین نه ول بیا دعا الله تعالی نه قبلوي. او دریم دا ده چې تاسو به غافله نه یاست، زړه هم الله تعالی ته متوجه وي. الله تعالی د غافل زړه دعاګانې نه قبلوي. تاسو به کوشش دا کوئ چې تاسو به الله تعالی جل جلاله ته حاضر او ناظر بولئ. څلورم دا ده چې دعا کې به تلوار نه کوئ چې دومره دعاګانې مې وکړلې نو قبلېږي نه، نو دعاګانې له دې نه بات نه کوم. دعاګانې وکړه، دعا بالکل تا ته ګټه رسوي. یا خو به هغه څه چې غواړې الله به درکړي په دنیا کې، یا به د هغو په وس کې اله العالمین یو بل غټ مشکل ضرر درنه دفع کړي، او یا به داسې وشي چې الله تعالی به بیا په آخرت کې د دغو دعاګانو په عوض کې هغه څه درکړي چې ته به دا وایې چې کاشکې زما په دنیا کې یوه دعا هم نه وای قبله سوي، ځکه دا د آخرت ته یې ماتل کېدل دا ډېر بهترین کار ده. نو دعا هغه عبس نه ځي، دعاګانې ډېرې کوي مسلمانانو، بیا خصوصا د رمضان مبارک کې په دې ورځو کې. او پنځم چې کله دعا کوئ په الله تعالی باندې ښه ثنا ووایاست، لکه الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین، عام الفاظ، ښه الفاظ. او پنځم دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درودونه ووایاست، خصوصا که د دعا په ابتدا کې او د دعا په انتها کې په رسول الله باندې درود وویل شي نو درود الله تعالی قبلوي. الله مهربانه ده چې په مابین کې به ستا دعا هم ورسره قبوله کړي. او دعا لپاره څو شرطونه دي چې تاسو ورته متوجه یاست. یو شرط دا ده اکل حلالین، چې سړی حلال مال خوري نو الله یې دعا قبلوي. له حرام مال نه ځان وساتئ بیا به ستاسو دعاوې نه قبلېږي. دوهم دا ده صدق مقالین، یعنی ښې رښتینې خبرې کول، په خبرو کې درواغ مه وایاست. او هغه څه چې موږ تاسو یې له الله نه وغواړو، دا 7 ورځې روزه مسلمانانو ونیودله، له الله نه سوال وکړئ چې الله زموږ دغه روزې قبولې کړه. دا ډېر تکرار الله تعالی ته وکړئ، بلکې ټول عبادات الله قبول کړه. دوهم الله ته سوال وکړئ چې الله موږ ته ثبات نصیب کړه تر څو پورې چې دغه میاشت ختمیږي دا ټولې مابقي روزې په صحت او عافیت را باندې ونیسه. ما ته دا دعا وکړئ چې دا بیانونه شروع کړي دي مسلمانانو، چې الله تعالی توفیق راکړي چې دا بیانونه تر پایه پورې ورسوو، بغیر د الله د توفیق نه نشي کېدلی. او بل چې تاسو دعا کوئ د اصلاح د قلوبو، یعنی د زړونو د اصلاح، د زړونو د هدایت سوالونه الله تعالی ته ډېر وکړئ. دا رقم د چا مور و پلار وفات سوي یا ژوندي وي ورته د مغفرت دعاګانې ډېرې کوئ. مور و پلار څونه تکلیفونه را سره وکړل، په دا رمضان مبارک کې موږ تاسو دعاګانې ورته وکړو او دا ووایي چې الله تعالی اللهم ارحمهما کما ربیاني صغیرا، الله دوی باندې داسې رحمونه وکړه لکه موږ چې صغیران وو رالوی یې کړو، موږ تربیه یې وکړله. له الله تعالی نه سوال د نصرت وکړئ د دې امت لپاره. امت په ډېرو مشکلاتو کې ده، امت ټوټه ټوټه ده، امت په اختلافاتو کې ده، امت د کافرانو څخه متاثره ده، امت مغلوبه ده. د امت افراد او د امت اشخاص په غربي مفکورو باندې روان ده، ذهنونه مشغول شوي دي، د خلکو ذهنونه د آخرت په طرف نه دي، د دنیا په طرف دي. په دنیا کې بیا ذهنونه غرب اشغال کړي دي. په دا فکري جګړه باندې د مسلمانانو ذهنونه ټول ټوټه ټوټه کړي دي. کله د خپل اسلام پسې خبرې کوي، کله په مسلمانانو پسې خبرې کوي، مسلمانې پسې کوي. نو دعا وکړئ چې الله تعالی جل جلاله دا مسلمانان متحد او متفق کړي او ټول د کفارو په مقابله کې په یو فکر باندې کړي. دا رقم د خپل ملک افغانستان باره کې دعاګانې وکړي. دا وګوره دغه رمضان مبارک په دغه 5مه ورځ باندې چې کومه بمباري وسوله، دغه ظالمانو چې کومه بمباري وکړله هغه ماشومان تنکي ماشومان چې پکې شهیدان کړل. دا ګوره دا څونه لویه جفا وله. دا وګوره مسلمانان، کرایه شوي مسلمانان، کفار امریکا ورته روپۍ ورکوي، د افغانستان خاوره بمباروي، د افغانستان مسلمانان شهیدانوي. هغه مظلوم مسافر مهاجر دا پکې په شهادت رسیږي. نو الله ته دعا وکړئ چې الله تعالی جل جلاله د مسلمانانو په مابین کې امن قائم کړي. الله تعالی مسلمانانو ته خوشحالي راولي. الله تعالی مسلمانان د کافرانو مقابله کې متحد کړي. دا رقم خپلو عمراو ته ډېرې دعاګانې وکړي چې الله تعالی جل جلاله دا عمرا نیکان بندگان کې، دا عمرا مخلصین کې، عمرا صادقین کې. نو دغه دعاګانې تاسو ډېرې وکړي.
او څلورمه خبره ځینې تاریخي واقعات تاسو ته ذکر کوم. په دغه ورځو کې چې کوم واقعات پېښ شوي دي، خصوصا د رمضان مبارک په 8 باندې. د رمضان مبارک په 8 باندې یو مهمه واقعه د غزوة تبوک واقعه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته اعلان وکړل، صحابه کرامو سفر ډیر دراز ده او دښمن قوي ده او سخته ګرمۍ ده، زو جهاد ته زو ځانونه برابر کړي. صحابه کرامو د خپل وس مطابق برابري وکړله. رسول الله فرمایل صحابه کرام مسکینان دي، که چا وس کېږي د صحابه سره کومک وکړي. ابوبکر صدیق صاحب کور ته لاړل، د کور ټول مال هغه د جهاد په چنده کې په غزوة تبوک کې کېښودل. دغه د رمضان مبارک 8مه ورځ وه. او دې وخت کې عمر صاحب فرمایي ما هم ځان سره سوچ وکړل چې نن به داسې یو کار کوم چې هغه به ابوبکر صدیق صاحب نه په دې عبادت کې مخته کېږم. وای ما کور ته لاړم، مال مې 2 حصې وکړو. نو یوه حصه مې د الله تعالی لار کې جهاد په چنده کې غورځار کړل، یوه حصه مې کور کې پرېښودل. خوشحاله ډېر وم چې نن خو به زه په دې عبادت کې مخته یم. رسول الله ابوبکر صدیق صاحب نه پوښتنه وکړله چې تا څه کړي دي؟ وای ما د کور ټول مال د الله تعالی د رضا په خاطر باندې ستا حضور ته راوړی. سبحان الله. یو روایت کې راځي چې رسول الله ابوبکر صدیق صاحب ته وفرمایل چې جبرئیل راغی او دا یې وویل چې الله فرمایي چې ابوبکر صدیق صاحب ته ووایه چې زه درنه راضي یم، ته هم رانه راضي شه. رضی الله عنهم ورضوا عنه. دوی له الله نه راضي دي خو الله له دوی نه راضي دی. دا د صحابه کرامو شان و. دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام لاړل، بعضې منافقان مدینه منوره کې پاته شول، یو څو تنه مخلصین چې هغو نوم صحوه شوي وله. 50 ورځې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره خبرې قطع کړې ولې او بیا وروسته ورسره خبرې وکړلې، هغه توبه یې قبوله شوله. هغو کې هغه 3 مخلصین صحابه کرام ول، کعب بن مالک ول، هلال ابن امیه ول، مراره ابن ربیعه ول. نو دغه غزوه چې له روم سره رومیانو سره وسوله، دا 9 هجري وله او 8 د رمضان مبارک ول. همدا ورځ کې دا غزوه پېښه شوې. دومه تاریخي واقعه چې پېښه شوې ده د رمضان مبارک 8مه وله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو قتاده صاحب ولیږو چې تو د مکې طرف ته لاړ شه، حالات وګوره او دا نور کسان چې صحابه کرام دي دا به له ما سره له شا درځي تر څو پورې چې کمربند و خط و ترتیب سره معلوم شي چې د فتح د مکې لپاره تو ترتیب راته جوړ کړي، موږ له شا پسې روان یو، مکه فتح کوو. نو دا 8م کال د هجرت ول. رسول الله صلی الله علیه وسلم 8مه ورځ باندې دغه ترتیب جوړ کړی ده او د فتح مکې لپاره یې صحابه کرام آماده کړي دي. او دا غزوه د فتح مکې په 8 د رمضان مبارک باندې شوې دي یو قول مطابق، اگر که اقوال به نور هم وي، مختلف به وي. او درېیمه دا پېښه شوې ده چې د مسلمانانو لښکر په قرطبه باندې حمله کړې ده او په دې باندې کامیاب شوي دي. هغه لښکر چې شارلمان په نامه سره ول، هغوی مشري کوله او غټه معرکه د باب شرزي ورته وایي، شزري په نامه سره، دا دلته پېښه شوې ده. په دې کې تاریخي واقعه په دې ورځ کې بله دا پېښه شوې ده چې د ابن ماجه وفات راغلی ده په همدې ورځ باندې. امام ابو عبدالله محمد ابن یزید ابن ماجه قزویني چې دا یو له کتبو ستو د حدیثو څخه ده، دا په دې ورځ کې هغه وفات شوی ده. نو دا څو تاریخي واقعات ول چې 8 د رمضان مبارک باندې هغه شوي دي. او بله مهمه خبره دا ده چې موږ تاسو دې کې وګورو چې کیفیت روحي وساته ورځې پرس ولې کیفیت روحي زموږ ستاسو څنګه شوي دي. آیا زموږ ستاسو زړونه نرم شوي دي که نه نرم شوي؟ علماو لیکلي دي چې 8 د رمضان مبارک راځي، 2 ورځې تېرې شي د انسان زړه کې نرمۍ راځي. دوهم دا ده نفس کې زهد راغلی که نه ده راغلی. او درېیم دا ده چې په نفس کې هدایت راغلی که نه ده راغلی. او پنځم دا ده چې آیا دا شیطان ضعیف شوی ده او که نه ده شوی. که چېرته زموږ ستاسو نفس ذلیله شوی، شیطان هم ضعیفه شوی وي او موږ تاسو الله تعالی ته ډېر احتیاج وکړو، نو الله فرمایي زه به ستاسو دعا قبوله کړم. من یجیب مضطر اذا دعاه. سورة نمل کې فرمایي د 80 نمبر آیات ده. هغه څوک چې ډېر محتاج دي هغو دعا به څوک قبلوي چې ورته دی الله ته محتاج، بل څوک یې نه قبلوي، یو الله یې قبلوي.
الله دې وکړي چې زموږ ستاسو دغه بیان د الله تعالی جل جلاله د رضا سبب وګرځېږي. مسلمانانو ورونو دعاګانې په رمضان مبارک کې زیاتې کوئ. دغه ورځې متعلق علماء کرامو چې 8 د رمضان ده دغه بیانونه هغه ذکر کړي دي، لیکلي دي چې تاسو مسلمانانو ته دعاګانو کې ډېر ترغیب ورکړئ. او توصیه مې دا ده چې دعا د غایب لپاره قبلېږي. مسلمانانو د الله د رضا لپاره موږ ټولو ته دعاوې کوئ، ټولو مسلمانانو ته دعاوې کوئ چې الله څخه لرې نسو. الله دې دغه بیان خپل دربار کې قبول کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه.